چې اسمېره به چلته ډورې وایي پیدا وشوې وي ته څه ځان ولې لږه چپ شه وایي نو مغله چې رالي د چا د چړچړې روسي د داغي پر پسې وکېږي زما د غټ پټور کولې دی ته راته راځي چپ شه څه ماشوم خو نه چې روک بشي دا اویا اتیا کالو سړی دی د څلور ورځې به چکرې وي په خپله به راشي داسې مه وایه چې رالي داسې مه وایه هغه سپېرو خو چېرته چا د کوره بهر نه دی پرېښی همدغه د کوره کرم دي ده او د بهره کرم دي ده د زیاده هلکه بس دی او بیبي دغه د ټولو حال دی دا وخت لغتې بیبي لرې کوه لرې کوه زما پر بیا دلیل دي ستا ورامورې ټوکې کېږي تا چې ویلې سر مې خوږې غټې بیبي شابکه په دې سرې راله راواړوه چې ستا خوا سړی شي دې غریبي ته د کومې خبرې سزا ورکوې بیبي د دلا پکې ګوره هم تا دې راکوي هم ته توړې زما ورور هم ستا په ډس کې تللی دی خبر خشې رالي زما په ډس کې او ستا د سوی په ډس کې که ګلاله مې ستا سوی ګټه څه کولې زه د خان لالا د کاکو دوړولې نو اوس زه څوک یم د خپل مخ نه د توړې وباسم که نه نغاره په غاړه کوه چې مو په کلي کې ناري وباسم چې زمونږ کاکې روغ شوی دی وای چې رالي که هغه په دې کلي کې دی نو ما کره به راته خو خدای خبر چې سړی چېرته رالو ټګادله به په لاس ورغلي په تاړه کې رپوټو کوي په اخبار کې خبر ورکوي چاچی سلام کوم وای مرغۍ لورې رالي ته خبر شي چې څنګه دې راشي څه چل شوی دی چاچی داسې ژاړې ولې د دې خبر زه خو د هېڅ نه خبر نه یم چاچی نو دا ما په ځانه څه راکېښوې زما خو د پیریانو خبر نه دی چاچی ته خبر نه نو پیریانو دلته راغستې او دا ته څه لرالې چاچی زه خو نورو خبرو له راغلی یم د نورو خبرو ځای مې پړ نشته ما پورې خندا مه کوه ښایسته دلته په قلاره کښېنه په نصیب چای والا ور